بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ درس نن د دې تمرین په باره کې دی. په دې کې به مونږ ترکیبونه وکړو د جملې اسمیې او دارنګې د جملې فعلیې. که یاد مو وي په تیر درس کې مونږه د جملې اسمیې د ترکیب کولو طریقه دارنګې د جملې فعلیې د ترکیب کولو طریقه هغه ویلې وه. مونږ ویلي وو چې د جملې اسمیې کې چې کوم اولنی جز وي هغې ته مبتدا وایي، چې عموماً اولنی جز دا مسند الیه وي، مسند الیه ته مبتدا وي، او دوهم جز هغه خبر. مبتدا سره د خبر نه دا جمله اسمیه خبریه. او په جملې فعلیه کې چې کوم اولنی جز وي هغې ته فعل او دوهم جز ته فاعل. فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه شوه. نو خو دا خبره تاسو یاد ساتئ طلبه کرامو چې تاسو د اوسه نه دا فکر او سوچ مکوئ چې والا مونږ خو دا ترکیب نشو کولی، مونږ مبتدا خبر نه پیژنو، فعل فاعل نه پیژنو، ولا نحوه ګرانه ده یا دا ده یا نه. نحوه ډیره اسانه ده. یو وخت به داسې راشي چې تاسو به فعل هم پیژنئ، فاعل به هم پیژنئ، اسم به هم پیژنئ، حرف به هم پیژنئ، مبتدا به هم پیژنئ، خبر د هر څه به پیژنئ. خو د وخت نه مخکې دا فکر او سوچ تاسو مکوئ، ځکه دا وروسته را روان دي. انشاءالله یو څو صفحې وروسته به مونږ د اسم فعل او حرف دا نښې ووایو چې د اسم نښې څه شی دي، چې کومه نښه کومه علامه یو لفظ کې راغلی و هغې ته به اسم وایو، کومه نښه او کومه علامه چې یو حرف یو لفظ کې راغلی و هغې ته به څه وایو، فعل او حرف به څه ته وایو. دا انشاءالله را روان دي. یو څو درسونه وروسته به انشاءالله په تفصیل سره وایو، او انشاءالله بیا موږ اجرام کوو. زموږ ترتیب هم دا دی چې بیا به موږ د سر نه دا څومره چې نحوه موږ ویلي د اول سر نه د لفظ نه راواله تر هغه ځي پورې به موږ بیا په یو لفظ کې دا ټوله نحوه اړو. او پاتې شو د ترکیب خبره، چې ترکیب به موږ څنګه کوو، چې دا مبتدا دا خبر دی، دا به څنګه پیژنو، دا فعل دی دا فاعل دی. انشاءالله د دې باره کې بعضې قواعد دي هغه چې مو وویلې، انشاءالله تاسو به بیا فعل او فاعل دی، یعنی د فعل او د فاعل دارنګې د مبتدا او د خبر، د جملې فعلیې د ترکیب کولو طریقه، دارنګې د جملې اسمیې د ترکیب کولو طریقه، دا به بیا تاسو ډیر اسانه شي. بیا به دا پیژنئ چې دا اوس مبتدا دی، دا خبر، دا فعل دی، دا فاعل وغیره. اوس نه دا سوچ او فکر مکوئ. نن صرف دا ترکیبونه تاسو ته یاد کړئ چې دا کم زه درته کومه. نو دا زمونږ سبق دی نننی تمرین، ترکیب بیان کړئ. دا ترکیب په تاسو دی. د دې درس د کتلو نه مخکې اول تاسو خپله په دې کې سوچ وکئ، دا ټول د دې ځینواله تر دې پورې دا زما ویډیو بنده کوي، زما درس بند کوي، خپله ترکیب وکئ او ځان سره یې ولیکئ. هر رقم چې غلطي که صحیح اول یې په خپله وکئ، چې وم که بیا د هغې نه وروسته دا درس ځان ته ولګوئ او بیا تاسو چې کوم ترکیب کړی دی هغې ته ګورئ چې دا صحیح دی او که غلط. که غلط و نو صحیح یې کوئ، او که صحیح و د الله شکر ادا کوئ چې په دومره لږو درسونو باندې هم تاسو چې دی تر دې حده پورې راورسېدلی چې څه ناڅه الفاظ پیژنئ. دا هم د الله یو لوی احسان دی په تاسو. نو راځو ترکیب ته. الطعام حاضر، دا موږ سره اوله جمله ده. نو لږ زه به چې دی اجرا غوندې هم وکړم، انشاءالله دا اجرا وروسته بیا را روانه ده. موږ وویلې چې لفظ څه ته ویلی کېږي، د انسان د خولې نه چې کوم اواز راوځي دې ته لفظ وایي. اوس دا الطعام حاضر دا لفظ دی، دا الطعام یو لفظ دی، حاضر دا بل لفظ، دا الفاظ دي. اوس جمع الفاظ لفظونه راځي، دا دواړه دا اوس چې دی الفاظ دي، لفظونه دي، ځکه په دې باندې انسان تکلم کوي، دا د انسان د خولې نه راوځي. اوس دا خو الفاظ شول. اوس مونږ ویلي وو چې بیا دا لفظ چې دی دا په دوه قسمه دی، یو ته وایي مستعمل، دوهم ته وایي مهمل. مستعمل چې معنا لري، معنادار وي، یا موضوع م وایي، مستعمل م وایي، دواړه چې معنا لري، معنادار، او مهمل چې معنا نه لري. نو الطعام حاضر دا معنا لري، دې معنا ده طعام حاضر دی، تیار دی، طعام خوراک تیار دی، خواړه تیار دي. اوس چې دی نو دا خو ظاهره خبره ده چې دا څه شی دی، معنادار لفظ دی، معنا لري، طعام معنا لري، حاضر معنا لري. بیا موږ تقسیم کړی و چې دغه
لفظ موضوع یا لفظ مستعمل دا معنادار لفظ دا بیا په دوه قسمه دی، مفرد او مرکب. د مفرد تعریف مو کړی چې مفرد د هغه یو لفظ ته وایي چې په یو معنا دلالت کوي، او مرکب د دوه یا د زیاتو کلمو د یو ځای کولو نه څه وي جوړیږي. اوس دلته چې د دوه کلمې دي نو ښکاره خبره ده چې یو لفظ نه دی، نو دا څه شی دی؟ مرکب دی. څه شی دی؟ مرکب. په دې ترتیب انشاءالله بیا د دې ټولو نقشه جوړوم، زه به ستاسو مخکې په دې ترتیب به تاسو بیا څه دی دا اجرام کوئ. دا صرف نن هسې ستاسو د ذهن د خلاصوالي دپاره لږ د غوندې اجرا کوم په دې اولنۍ جمله کې. بیا دا خو څه شو؟ مرکب شو چې د دوو نه زیات څه شی دي؟ الفاظ دي. بیا مرکب کې مونږ ویلو چې مرکب دا په دوه قسمه دی، یو ته وایي مرکب مفید، دوهم ته وایي مرکب غیر مفید. مرکب مفید تعریف مونږ کړی چې څه ته ویلی کېږي چې ویونکی چپ شي اورېدونکي ته د یوې خبرې خبر یا د یوې خبرې طلب معلوم شي، دې ته څه ویلی کېږي؟ مرکب مفید. اوس ما ویلې الطعام حاضر، خواړه خوراک دا تیار دي، خواړه تیار دي یا خوراک تیار دی. اوس تاسو ته څه معلوم شو که نه؟ معلوم شو، تاسو ته فایده ورسېدله چې ولا خواړه تیار دي، بس خوړو سره کتل غواړي. نو بیا موږ ویلو دا مرکب مفید دا په دوه قسمه باندې دی، یو ته وایي جمله خبریه، دوهم ته وایي جمله انشائیه. د جمله انشائیه بحث او بیان به انشاءالله پر روان درس کې وکړو. جمله خبریه چاته وایي چې د هغې ویونکي ته دروغجن یا رښتینه ویلی کېږي. اوس د دې الطعام حاضر دا چې څوک وایي د هغې ویونکي ته ته داسې ویلی شي چې رښتیا وایي یا تیار دي، یا ورته وایي چې نه ته دروغ وایي تیار نه دي، نسبت د دروغو کېږي د هغې ویونکي ته. د الطعام حاضر د جملې ته هم دا نسبت کېدی شي. نو دا جمله خبریه شو. بیا جمله خبریه دغه تقسیم من کړی چې په دوه قسمه ده، یو ته وایي جمله اسمیه، دوهم ته وایي جمله فعلیه. جمله اسمیه چاته وایي چې اولنی جزء اسم وي، او جمله فعلیه چې اولنی جزء څه وي؟ فعل وي. دا څومره نحوه چې موږ ویلې وه تر دې پورې ټوله موږ پکې په دې یو لفظ کې څه کړله؟ تکرار کړله، وامړوله. انشاءالله همداسې ټوله نحوه به بیا موږ په یو لفظ کې څه کوو؟ اړوو انشاءالله، چې دا درسونه تاسو یادوئ په دې شرط بیا ډېر اسانه درته انشاءالله. په دې کتاب کې زموږ اراده ده چې اجرا به په همدې طریقې باندې کوو، مخته به یې وړو. اوس راځئ ترکیب ته. د ترکیب کولو طریقه مونږ ویلې وو، الطعام حاضر. الطعام دا اسم دی، نو دا جمله اسمیه ده. چې جمله اسمیه ده مونږ ویلې د جملې اسمیه اولني جز ته مبتدا، دوهم ته خبر ویلی کېږي. نو څنګه به ترکیب کوو؟ الطعام مبتدا، حاضر خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. الماء بارد دا هم جمله اسمیه ده. نو ترکیب تاسې وکړئ چې جمله اسمیه شو، نو الماء مبتدا، بارد خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. الانسان حاکم دا هم جمله اسمیه ده، چې جمله اسمیه ده. نو الانسان مبتدا، حاکم خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. جلسه زید دا جمله فعلیه ده، چې جمله فعلیه ده. نو جلسه فعل، زید فاعل. ځکه موږ ویلو چې د جملې فعلیه اولنی جز فعل، دوهم جز فاعل. نو جلسه فعل، زید فاعل، فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه. ذهب عمرو دا هم جمله فعلیه ده. نو ترکیب تاسې وکړئ چې څه رقم کېږي؟ ذهب څه شو؟ فعل. عمرو څه شو؟ فاعل. فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه. شربت هند دا هم جمله فعلیه ده. نو ترکیب وکړئ چې شربت څه شی؟ فعل. هند څه شی؟ فاعل. فعل سره خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه. اکل خالد دا هم جمله فعلیه خبریه ده. نو ترکیب تاسې وکړئ څنګه شو؟ اکل فعل، خالد دوهم جز فاعل، فعل سره خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه. نصر بکر دا هم جمله فعلیه ده، چې جمله فعلیه ده اولنی جز نصر ده. نو دته به څه وایو؟ فعل. بکر ته به څه وایو؟ فاعل. نو نصر فعل، بکر فاعل، فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه. دا زمونږ نننی درس د تمرین په باره کې.